نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 9.5 لکو واوښتو. درنو لیدونکو السلام علیکم. دغه ویډیو وګورئ، هر څه په دې ویډیو کې درته ښکاري. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمېر له 9.5 لکو واوښته. د جاهنز هیپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې نږدې 9,42,000 کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته شوي دي. په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده، ځکه هلته په کورونا وایرس د اخته خلکو شمېر نږدې 2,17,000 ته رسېدلی دی. په امریکا کې د مړو شمېر 50,030 ښودل شوی دی. په ټوله نړۍ کې بیا د کورونا وایرس له لاسه د مړو شوي خلکو 48,000 شمېرې ته رسېدلی دی او د روغو شوي خلکو شمېر له 2 لکو کسانو اوښتی دی. درنو لیدونکو، که دغه ویډیو مو خوښه شوي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، مننه، ژوندي اوسئ.